تاریخ اتلان حضرت عمیر رضی الله عنه امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په مسجد نبوي کې ناست او د مسلمانانو په ورځنیو چارو بوخت یو دنګ ځوان چې سپیره وریښتان او سپیره مخ یې و خیرن کالي یې اغوستي و او تڼۍ یې هم سوزایش کېدلې وې یوه اوږده لکړه یې په لاس کې وه او څو لوښي لرګي یې په څادر کې تړلي په شا کړي وو جومات ته راننوت امیر المؤمنین او ناست کسانو ته سلام واچوه او په یو طرف کې غلی کېناست امیر المؤمنین او ناست کسانو د مسافر ګمان پرې وکړ سلام یې ور ځواب کړ او په خپلو کارونو بوخت شول ځوان هم ناست و چې ګڼه ګونه کمه سي او دته د امیر المؤمنین سره د خبرو چانس پیدا سي د خلافت په دربار کې خلک یو څه کم سول عمر فاروق رضی الله عنه مسافر ځان ته راوغوښت او د حاجت پوښتنه یې ځینې وکړ ځوان ورته وویل امیر المؤمنین زه تاسو راغوښتی وم څو ورځې مخکې ستاسې لیک راغلی او دا دی زه د فرمان سره سم حاضر سوم امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ډیر فکر وکړ موږ داسې څه یې په یاد نه سول چې دغه ځوان ته یې لیک استولی و نو په خورا تعجب یې ځینې وپوښتل ځوانه ومې نه پېژندلې زما نه دي په یاد چې تا ته مې کوم بل لیک در استولی وي په دوړو او خاورو ککړ ځوان خپل شکېدلي ګریوان سره راټول کړ او په ډېره عاجزۍ او حیا سره یې د الله سبحانه وتعالی رسول صلی الله علیه وسلم وفادار ملګري ته وویل امیر المؤمنین زما نوم عمیر بن مصیب دی او زه تیر کال ستاسې د لورې د حمص والي ټاکل سوی وم تیر اونۍ د کلني احتساب په اړه ستاسو فرمان راورسېد او دا دی زه هغه سره سم د خپل مال اسباب او هر څه سره یو ځای حاضر سوم امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله عنه د دې خبرې په اورېدو سره سترګې د ځوان په سترګو کې شخې کړې ګوته په غاښ پاتې سو او څو شېبې په زیر زیر د هغه حالت ته کتل امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه ورته په یاد سو تیر کال یې دغه ځوان د مسلمانانو په مشوره د شام د شیراز ولایت حمص والي ټاکلی و هغه مهال چې دغه ځوان شام ته ستنېده نو د ښکلا خوښۍ او شتمنۍ نښې په ټنډه کې دورایه معلومېدې د هغه د اغوستلو کالي په څو اوښانو بار و د تورو زغرو او ډالیو حساب یې نه کېده مګر نن داسې حال کې د مسلمانانو د امیر په وړاندې ناست دی د فقر غربت او بېچارګۍ د امله د پېژندلو وتلی تڼۍ او کالي یې شکېدلي او څېره یې د بېخوبۍ او نه خوراک د امله تکه جړه سوې وه د اسلام خلیفه ورته وفرمیل الله اکبر عمیره ته چې مې تیر کال استولی خورا پڼ تر او تازه وې د مال او اسبابو حساب دې نه کېدی مګر اوس دې په داسې حال کې وینم چې درته کتلی هم نسم خیر خو به وي ولې پر داسې حال یې عمیر رضی الله عنه ورته وویل امیر المؤمنین د دندې مخکې ما سوداګري کوله او کله ناکله ستا سره د الله سبحانه وتعالی په لار کې جهاد ته تللم ما ته الله جل جلاله ښې ډېرې پیسې او شتمني راکړه مګر کله چې مو د مسلمانانو په دنده وټاکلم نو د مسلمانانو د ښېګڼې په لار کې مې ځان هیر کړ امیر المؤمنین د حمص خلک زکات او جزیه په مینه ورکوي تیر کال مو په میلیونونو درهمه بیتمال ته تحویل کړل د محاصلو او نورو عوایدو لاسته راغلي پیسې مو د هیواد او مسلمانانو په شیرازۍ کې لګولي په حمص کې مو لارې کاروان سرایونه ښارونه بازارونه کلاګانې حمامونه مدرسې او جوماتونه جوړ کړي دي حمص تاسو د خلافت تر ټولو ودان شیرازه او بډایه ولایت دی امیر المؤمنین ځینې وپوښتل د ځان لپاره دې د بیت المال څخه بندوبست کړی دی عمر بن مصیب رضی الله عنه ځواب ورکړ امیر المؤمنین د ورځې روژه یم د شپې په اوبو روژه ماتوم او څو خرما وي او یا هم نیمه د جوارو ډوډۍ خورم په دغه څادر کې غوټه لوټه او کنډولې مې د کور اساسه دي یو دغه څادر لرم چې عورت په پټوم او یو ساتم حضرت عمر رضی الله عنه د دې خبرې په اورېدو ژړغونی سو د عمر رضی الله عنه پر حال غتبه راغله او خورا په زور یې په ژړا پیل وکړ او لاس یې داسې په دعا پورته کړ ای الله جل جلاله زه شاهدي ورکوم عمر رضی الله عنه پاک دی یا الله ما په جنت کې د عمر رضی الله عنه سره یو ځای کړې د عمر رضی الله عنه سر یې ښکل کړ او د راتلونکي کال دپاره بیا حمص ته واستوه الله اکبر مسؤلیت دنده عیش او عشرت او منصب نه بلکې د الله جل جلاله یو ستر ازمویشت